ګرانو دوستانو په سعودي عربستان کې یو کس مړ شو ورسته یې د ککولو لپاره هدیرې ته یوړو. کله چې ملا امام د جنازې لمونځ پیل کړ مړی له خپل ځای پاسیږي او ټول خلک چې د جنازې لمانځه ته راغلي وو بیا سلام وایي. مړی بیا په تابوت کې راښکته کیږي او کله چې د جنازې د پیل اراده وکړ همغه مړی بیا پاسیږي او دا خبره څو ځله تکراریږي. کله چې د ملا امام له طرفه د دې سړی خپلوانو څخه وپوښتل شول چې د حیات په وخت کې څه ډول کار او عمل کوو، نو ملا امام ته یې وویل چې په ژوند کې هیڅ ګناه نه دی پرېښی. هغه تل زنا کوله او سود کوونکی و. وروسته ملا امام سیمه پرېښودو او وویل چې زه نه غواړم د دې کس د جنازې په لمانځه کې ګډون وکړم. کله چې خلکو وغوښتل چې دغه کس ښخ کړي څو ځله له قبره راووت. له ډېرو هلو ځلو وروسته په ډېر زحمت سره دغه سړی له خاورو او ډبرو سره یو ځای ښخ کړ. دوستانو وګورئ الله تعالی له زناکارانو او سودګرانو څخه څومره نفرت کوي. مخکې له دې چې ناوخته شي موږ باید له خپلو ګناهانو توبه وباسو ترڅو خدای موږ ته بخښنه وکړي. که مو نننی ویډیو خوښه شو نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه.